د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تیرو نښتو څخه د پاتې چاودیدونکو توکو او ماینونو له شتون څخه اندېښنې د ماین پاکۍ ادارې د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ د روان زیږدیز کال له پیل تر اوسه د ناچاودنه چاودیدونکو توکو یا ماینونو د چاودنې په 21 پیښو کې 30 تنه په یو شمېر ولایتونو کې مړه او 80 تنه نور هم ټپیان شوي دي. د دې ادارې مشر ټینګار کوي چې دمګړۍ 203 کیلومتره مربع ځمکه په افغانستان کې په ماینونو ککړه ده. د 2024 کال له پیله تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې یو شپږ حادثات رامنځته شوي دي چې د قربانیو مجموعه یې 118 تنه کېږي، 80 تنه زخمیان دي او تقریبا 30 تنه نور شهیدان دي. ښاغلی رستم خیل بیا د ناچاودنه چاودیدونکو توکو یا ماینونو څخه د هیواد د بشپړه پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري. د دې ادارې مشر له بنسټونو او مرستندویه هیوادونو څخه غواړي چې افغانستان د ماینونو د پاکولو او د هغه د خطرونو څخه د پوهاوي په برخه کې تر خپل ملاتړ لاندې راولي. مرستندویه بنسټونو او کومکونکو نهادونو څخه غوښتنه دا ده چې د سیمو د پاکولو لپاره بودیجه کې اضافه والی راولي او د عامه پوهاوي پروګرامونو ته وساحت ورکړي. د هماهنګۍ کیفیت کنټرول او د ظرفیت لوړونې لپاره باید د همغږۍ مرکز ته مالی بودیجه په نظر کې ونیسي. په همدې حال کې په هیواد کې د ماین پاکۍ یو شمېر بنسټونه په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې پر همکارۍ ټینګار کوي. اگر در 5 تا 7 سال آینده ما بتانیم سالانه 100 میلیون دلار بر پروگرام بگیریم و بی 15,000 نفر در کار بره انشالله تا 2030 ما پروگرام ماین پاکی انشالله تعالی که ختم خواهد شد. د ماین پاکۍ د ریاست چارواکو په وینا د روان زیږدیز کال له پیل تر اوسه په ماینونو 8 کیلومتره ککړې سیمې پاکې شوي او دمګړۍ د هیواد په 29 ولایتونو کې 299 ټیمونه د ماینونو په پاکولو بوخت دي.